د زابل ولایت دامنیه قوماندانۍ د جنایی جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر مولوي اسمت الله کرامت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دې ولایت په مرکز کې 8 تنه چې دکلات ښار په مختلفو برخو کې اغلاوي کړي او د خلکو مالونه لوټ کړي نیولي دي. نوموړی وایي چې یاد کسان د کشفي راپورونو پر اساس نیول شوي چې په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. زیاتوي چې تر لومړنیو تحقیقاتو وروسته به عدلي او قضایي ادارو ته وپېژندل شي. تعداد ده په د وروستیو شپو کې په کلات ښار کې ځینو سرایونو ته خلک راوښتي وو، د ځینو خلکو شمسیان اغلا شوي، د ځینو خلکو کمپیوټران له کوره. هغه کسان چې د غلا په تور نیول شوي او په خپلو جرمونو اعتراف کړی پښیماني کوي. دوی وایي غلا په تور باندې راغلی یم، د دې بندي یم، اوس د غلا مې کړې ده، دغه یوه غلا مې په ژوند کې او انشاءالله د دې په ایسته مې توبه ده، بیا مې په ټول عمر غلا به نه وکړم. یوه غلا مې کړې تر یوه تېره باندې باید مجاهدین موږ ته راتېر شي، بیا انشاءالله داسې کار نه شو کولی. وروره ما دغه کور ته راوښتی یم، نه کمپیوټر او ګز ډبې نه دا شان کالي نه د شان مې راغلا کړي دي. په دې عمل باندې نه د زه ډېر پښیمانه یم. دا هغه کس دی چې څو ورځې وړاندې کور لوټ شوی و چې نن د امنیه قوماندانۍ له لوري نوموړي ته هغه اجناس وسپارل شول چې غلو ورڅخه وړي وو. د تېرې جمعې په ورځ پر یوه بجه ما خپل کور وتړی، د خور واده مې و. کله چې زه واده مراسمو ته ولاړم پر 3 بجو د ماما زوی زنګ راته وهلی چې راسه کور غلو وهلی دی. نو بیا مو دغه کس چې کوم غل د زما د کور شیان اغلا کړي و، د ده څه ناڅه علایم و نښانې موږ پیدا کړې. په بازار کې پر بعضو کسانو زما شیان خرڅ کړي و، وروړي وه. نو د دغه معلوماتو په اساس کوم چې موږ راټول کړل ټول مو مجاهدینو ته ورکړل. په ظرف د 2 ورځو کې ما ته خپل غل را پیدا کړي او زما کوم څه شیان چې غلا شوي ټول یې بیرته ما ته را تسلیم کړل. هیره د نه وي چې څو ورځې وړاندې هم یو شمېر کسان د یاد مدیریت له لوري د غلاو په تور نیول شوي وو چې په خپلو جرمونو اعتراف کړی و. محمدنعیم ستوري، زابل.